الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد ده شرح بسلسلة كي نوی باب و نوی موضوع شروع کړي. مؤلف رحمه الله باب بیان کړو: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. چاچه خپل توحید او عقیده د توحید هغه د شرک نه صفا وساتله او باقی کی اخلاصو، الله سبحانه وتعالى بدا سړی نه نباسي جنت ته بغیر د حساب نه او بغیر د عذاب نه. ابتدائی خبرې چې دی باب سره تعلق ساتي هغه ټولې مونږ بیان کړې. دا باب دې لپاره امر راوړو، خلاصې دا و چې په دې باندې کار نه کیږي چې سړی په خوله باندې وایي زه موحد یم، نه بلکې توحید به خالص توحیدی د شرک نه صفا او پای کې به اخلاص اله به د توحید منل کیږي. نه دي سو په خوله باندې ډیر خلک وایي چې مونږ موحدین یو. باقی کی یو دوه ایتونه راوړو. اولنی آیت داو: ان ابراهیم کان امه قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. الله سبحانه وتعالی د ابراهیم علیه السلام تزکیه کړي چې هغه موحد انسان او مشرک نه و. وجه او مناسبت موږ دا بیان کړو چې تا تداویل غواړي مؤلف رحم الله وي څنګه چې ابراهیم علیه السلام جنت ته ننوتی دی بغیر د حساب او د عذاب نه، نو دې سبتم نه نوځي کچر د تا په ځان کې هغه توحید راوستو او هغه شان دی راوستو لکه کم توحید چې ابراهیم علیه السلام کې وو او څنګه چې هغه کې وو. بل آیت راوړو چې بایک الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو صفات بیان کړی دي: ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. دیم دیر پر راوړي دي چې وګوره الله د دې مؤمنانو صفاتو کو او وجد صفات دادا چې دې مؤمنانو چې ته شرک نه کړي د الله سبحانه وتعالى سره. نو تاسو دا ویل غواړي وي کته ځان کې توحید په صحیح معنی سره راوستو، نو تبم په دغه مؤمنانو کې شی د کوم چې الله سبحانه وتعالى صفات کړي او کوم ته چې الله جنت ورکی بغیر د حساب نه او بغیر د عذاب نه. دغه نه بعد حدیث راوړو او دغه یو حدیث ته په دې باب کې خوري روغ روایت ته، نو دغه بعضی سمون بیان کړي او باز پاتې و. او هغه د روایت ته وعن حسین بن عبد الرحمن. حسین بن عبد الرحمن وی چې د تابعی دی، وی چې كنت عند سعید بن جبیر، زل سعید بن جبیر سره ومه چې دا مشهور تابعی دی، امام دی. دی ټولو تفصیل ما تیر شوی درس کړي به نشم کوله. نو سعید دا وی چې ايكم رأى الكوكب الذي قضى البارحه، پتاسو کې چا غستوره پروند شپې لیدلو چې هغه را پریوته. نو حسین وتوي وی مالی دلو وی بیا ته ما دوی چې اما اني لم اكن في صلاه، خدای ساته چې زګره په منځ کې نه و ما، ځکه چې دومره شپې نه وخت سړی ویخي او استوره ویني، نو ګمان پیدا کیږي چې دی په تهجد کې ولاړ. نو هغه نیکان خلکو دا خبره به نه خو خوله چې یو کار من کې نه یو خلک دي زمونږ صفاتو کې، نو دا صفای وته وکړه وی ګورزه په منځ کې نه و ما، ولکنی لدغت خو یشیر له ټکرا کړو دا غیدل سوي خو ما. نو سعید وته فما صنعت، نو تاسو چلو کو بیا هغه ارتقیت دم می واچو. هغه ته فما حملك على ذلك، دم دی ولیا چو څه دلیل و د سره. د دې موږ دا فائدہ بیان کړو چې د سلف صالحین او دین د مشرانو دغه هر عمل به د دلیل پرنا کې او د غیر پر به دلیل غوښتو، بقیل او قال او بتاویل او ماویل او د بزرګانو په قصو باندې کار نه چلی، لازم به دلیل خیبه او عمل باندې. ناغوته حدیث حدثناه الشعبی او یو حدیث دی
امام شعبی رحم الله راوړی داغه تعریف مونږ کړو چې امام شعبی څوک دم یو فقيه او تابعی او د عمر ابن خطاب رضی الله عنه په خلافت کې پیدا شو په هغه وخت کې پیدا شو هغه ته وما حدثکم دا کم حدیث ته چې امام شعبی تاسو بیان کړو وی چې حدثنا عن بريده ابن الحصيب رضی الله عنه وی شعبی وی چې ما دا حدیث اوریدل د بريده ابن الحصيب نه او دا صحابي دی ګور سند ورسو صحابي ته دین دي په سند راغلی دی مونږ ځکه دا خبره ساتي چې سلف صالحینو کې د ډیرو نه دا خبره نقل خصوصا د امام ابن سیرین رحمه الله وی کچرته په دین کې سند نه وي نو به چې چا څه خوخه هغه به ویلې خدای شکر چې دین کې سند دی که سند پکې نه وي چې ما د پلاني نوري دی هغه د پلاني به خو به تام داوا کوله ما هم داوا کوله چې دا مسله دي سیده خاصنګ دي سیده چارته ویلي سند نشته نو دا په شریعت کې نه چلیږي خبره بس سند خې هغه سلسله به خې چې هغه قران کې دا کدا مسله حدیث کې دا که حدیث کې نو هغه کوم حدیث چا ویلې بل څنګه خلک ته کوم چې حدیث ویلې دا موږ د دین حفاظت ته چې الله یې کوي دا نه چې سړی سند بیان کو بس قبول شو بیا به دا سند ګوري چې دا سند څنګه دی او په دې سند کې چې کوم خلک راځي چې دا څنګه دی بیا به دا ګوري ورته وی چې دا حدیث موږ ته بريده بیان کړو چې لا رقيه الا من عين او حمى فایدمن د ماغه دی یا دې سوې چې دمه چول روادي چې کله یو کس نظر شي یا ول یو زهريله شي زناور ول ټک ورکی نو دې ټیم کې چې دنه دمه چول جایز دي هغه ته قد احسن من انتهى الى ما سمع دا خو ډیره کلی طریقه ده چې وسړي څومره خبره اوریدلی هغه امر عمل پیو کی تا کوم حدیث اوریدل باغی دی عمل وکړو دلته منګه تفصیلی مسله بیان کړو د دمونو یاد ده کنه یاد بیان کړو منګه تفصیلی مسله او کم دم په شریعت کې جایز دی او کم نه دی جایز دای مسلې تفصیل شیو تر شنو سړی نظر شي دغه علاج په مختصر طریقې سره ما بیان کړو صرف یوې خبرې ته اشاره وکړو چې هغه د سختونو دا مسله ده امام ابن القیم رحمه الله زاد المعاد کتاب کې دا خبره کړې چې د سلفو بعض علماو به دا خبره جایز ګڼله چې قرآنی آیات ولیکلی شي او بیا غوس کړی شي په دې کې څه حرج نشته امام مجاهد رحم الله دا قول له دغشن د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هغه بشوي یو کس راغله او دا وته و چې د زنانه ماشوم پیدا کی خو ډیر تکلیف دی ورته نه پیدا کی ناغه ته دا و چې د قرآنی آیات ولیکلی شي او بیا دی هغه ابو کې واچولې شي نو هغه اثر چې کوم دی هغه دی وسکی تشه نور سلفونم ثابت دي اگر کدي کې د علماو اختلاف دي والله اعلم زما خپل ځنې زړه په دې مطمئن دي چې دا جایز دي ان شاء الله وجه دا چې دا من باب التجربه دي تجربه ده کې وسړی وکي نو بدی کې به حرج نه ان شاء الله چې قرآنی آیات او معروف اذکاری دا مسله ما د دمونو سره بیان کړو چې دمه چولو کې هم دا شرط دی چې د دم به په قرآنی آیاتو سره معروف اذکار او دعاګانو سره وي او درشم په واضح لغت کې وي د عربی ژبه کې یا د ژبه کې چې هغه باندې یو سره پوي واضح نو هغه شرط دلته هم دی دې مسلې مخه تفصیل کړو خو ما صرف هغه مختصر مراجعه وکړه چې تاسو ذهن کې کینی چې د حدیث قصه د اول نه څنګه ده نو سعید ابن جبیر وته وی چې دا خو ډېر ښه کار کړی دی یو سړی ته چې څومره خبره یادې دومره په عمل پکاري دا مې فائدمنه مسله ده او قانون دی چې څومره خبره ته یادې هغه باندې عمل کوه نو دوه خبرې یادې ساته یو چې یو خبره دې زده کړه بیا به عمل کې او چې دې زده کړه او عمل دې نه کو نو ګناه دې دا هغه نه ډیره ده چې هغه ته نه زده او عمل نه کوي حالانکه ګناګار دوانه دي
ګناګار دواړه دي خو د عمل پر خودو کې د ګناه ډیره بدیزه کې چې دته مسله معلومه ده دویمه خبره ده دومره خبره کوه دومره عمل کوه څومره چې ته معلومه د ځان نه خبرې په دین کې نه بیانې او نه به د ځان نه نیوي کارونه په دین کې پیدا کې هر خبره په دلیل سره بیا ته سعید ابن جبیر وی چې ولکن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وی دا خبره خو سیده خو مونږ ته یو حدیث بیان کړی دی اوس ګورته ته حدیث یو ماته واست تیر شوی درس کې دا مسله بیان کړی و چې د سلف صالحین او مجلسونه به دقه شانو او باقي کې به قران بیانېدو باقي کې به حدیثونه بیانېدو خو موږ سره یو حدیث دی چا ویل دا حدیث عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ترزوی عباس رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر دی او د غزوی او ډیر په انسان والله ولډیر په اور کړو او ډیر کوم عمره کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره وځي چې یعنی حجۃ الوداع کې کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنه حج دغه کړه د په ژوند کې نو باغی کې دوی چې دغه ورځو کې زنیږدي بلوغ ته رسیدلو یعنی دغه ورځو کې بالغ شوم مطلب دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کېدونه د عمر 15 کال او بهم دومره علم را نقل کړي او دعا وته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم کړي ځکه چې د خپل وی چیزې ورځ د خپل ترور میمونه رضی الله عنها میمونه د ترور ده یعنی د مور او میمونه رضی الله عنها د خويندې نو ما دغه کړه شپه وکړه باغ شپه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملته او د شپه مې دې لپاره وکړه چې دا معلومه کوم چې پیغمبر د شپې مو څنګه کوي را پاتم عمر نه کم خو سوچ دا او چې دا طریقه معلومه ک نو د شپې به چې پیغمبر پاسې دو قضا حاجت لر نو دوته وبکه خو دی د تیاری کې خو دی د چاردام د پاره نو چې کله غراغه د وبې وریدنو دعای وغوښته او خو کدی د سوق ته چای خو دی نو میمونه خو دوا ادم او ما ځان دې کړو چې زمو دیم نو بیا پیغمبر دوی چې هر چا خو دی خو یا الله په دین باندې پوهه کا او د قران علم متناسب دغه دا په دې امت کې یو لوی عالم د قران عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس وی چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره اوریدلې واغوي عرضت علی الامم وإذا امتنا ما ترخکار کړي شو چاو ترخکار الله سبحانه وتعالى ترخکار او ظاهر ده چې دا خوب کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی وې ماته الله د امتونو ټول راخکار کړ الامم جمد امته عرضت علی الامم الله د ټول امتونو ما راخکار کړ امت یو نه رسېږي زمونږ د نور امتونه دي يهودو ځان له امت ته نصارو ځان له امت ته هندوان سیکان او دې زبس فرأيت النبي ومعه الرهط نو امتونه چې ولې د هر امت سره خپل پیغمبري کنه قیامت پورز به د امتونه د قشان مخامخ کیږي الله نو دیسی پیغمبر می بکی ولیدو چې هغه سره رهط یو ټولګه و د کسانو او دا رهط پربې کې هغه جماعت او هغه ټولګي ته وی چې د دریونه د نهو پوری کسان وسره یې دریونه نهو پوری یا سلور 15 شپږ وته نه دې ته رهط ویل کی دې ته سوچ کوی د حدیث ته یعنی یو پیغمبر به الله ته مخامخ شي د قیامت پورز او په امت کې به سو کسانو خبره منلي ها د دریونه نهو پوری نه د دریونه نهو پوری کې دي شي نه کې دي شي ته کې دي شي وي
والنبي ومعه الرجل والرجلان. او دیسی پیغمبران میں بکی مولی چی یو کس بوس رو یا دو بوس روانو، یعنی دیسی پیغمبران بم د قیامت پورز اللہ تا مخامخ کیگی چی دا غوی سر با دا امت نتابدار یو یا دوی. والنبي وليس معه احد. او دیسی پیغمبران میں بکی مولی دی چی دا غوی سر ایسوکم نو. دلتا فائدہ اگر دا چی دا دعی کار دے او دا علم کار دے حق بیانول او دعوت کول، سو کی نمانی دی با زر نبیلی او نبا دی دلاس دعوت پریدی. یعنی دا سمر اوچیت انسانان دیو قیامت پورزیو پیغمبر راشوی سوکو سرنی هیچ سوکو سرنشتی. نبی اللہ ولی لے گلو دے دیسی قوم تا چاگوی والا خبر نمانا. الجواب اللہ پا قوم بانی حجت خو قائمی کنا. قیامت پروز بیا خود دوی جی اللہ تا پیغمبر نورا لے گلنو بیا اللہ و تا ذکر پیغمبر ولی گو. اس دا اللہ پا علم کی خوشتی چی دوی دا پیغمبر خبر نمانی، دا خود اللہ پا علم کی دا بیا تولی پیغمبر لی دید پارا چی حجت قائم شی. قیامت پروز بیا دوی دا اوزر نشی کولی چی منگ سر خو پیغمبر نو او کوئی نو منگ بیا خبر منلے نشی کولی دا خبر. نو سمرا چی دعات او علماء ملگری دی کاغه نارینه دی او کاغه زنانه دی، اگر طولو تا دا د زړه د کومې نه نصیحت ته او دا ډېر ناشنا روایت دی، د یاد ساتئ. والنبي وليس معه احد. او دیسی پیغمبران میں پکی وریدو چی هیڅ څوک ورسره نشتی. یو پیغمبر چی اللہ و ته وحی کوي دا غسر څوک نشتی، او ته ګناهګار انسان د کم علم مطابق لګي دعوت کینه کستا د څوک ونه مني ته به سره خبر کیږي. دومره اوچت پیغمبران وحی وته کیږي، تازه خبری د اسمان نه راځي، جبريل راځي، الله ولا جنتونه ورکړي دي، امامان دي د خلکو، په دې کې خو شک نشته او دا خبره نه منل کیږي. نبی موتا او زما په شان د ګناونو او د خطاګانو یو ډک کمزور بنده د ټک خطا علم مطابق یو سو خبرې کې چا ونه منلی نو زه به باندې سکوم چې هغه دعوت په پریدم او هغه لار به پریدم د پیغمبرانو او تبلیغ به پریدم. نه، استکار دې تبلیغ کول، استکار دې دعوت کول. ان علیک الا البلاغ. دا بازوی چې ما خبر وکړو په ټکه یو منلې ما وکړې او مې بازوی وینې مې هغه شلی ته خټ کیږي چې خبره ونه مني. نه، صبر کوه. تاسو کې چې ستا خبره چاونه منل استو ته وینې خټ کیږي، د پیغمبرانو خلکو نه ده منلي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې اذ رفع علی سواد عظیم، एकदम یو غټ جماعت الله راخکار کو، یو غټ ټولګه سم ډیر خلک پکيو. فظننت انهم امتي، نو ما چې دا زما امتی زکه چې زما امتیان هغه دې تابعدار دي. نو ما ته ویل شو هذا موسی وقومه، دا موسی علیہ السلام دغه قوم دی. د دې دا مسله ثابت شو چې موسی علیہ السلام تابعدار هم ډیر دي. فنظرت وبيامي وكتو فإذا سواد عظيم، بدا غیل غټ جماعت راخکار شو او ټولګه دي انسانانو راخکار شو. فقيل لي هذه امتك، نو ما تقول شو چې دستا امت ده. ومعهم 70,000. دا حدیث دې د پر وړه ټول روایت دې د پر او دې ستا په دې امت کې اے پیغمبر او یا زره کسان دي
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب او دا ویزر کسان به جنت ته ننوزي بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه. ثم نهب بیا پاسې دولار خبر منس کی پاتې شو چې د سوق او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. همیشه استاد او عالم لدا پکاري چې د شاګرد او د اوریدونکو په زړه کې خبرې ته یو شوق پیدا کړي. هر څه ته په یو ځای مو بیانوه، هر څه ته په یو ځای مو بیانوه، یا به زړه موړ شي یا به وخت مبتي شي. نو به کې دي شي په تابانه فتوا ولګي چې دیم نه پويږي جديد اده چانه چې علم وکي به بغه پوری خاندي، د چانه چې علم وکي به دغه مزاق جوړي، د چانه چې علم وکي نو بیا وي خدغه دومره خاص نه دی. ګوره د شي ډیر کی د زنم چې نه کی شاګرد د استاد نه تکړه شي، خو استاد بیا مستاز، استاد بیا مستاز. ماته خپل دي شي استادان یاد دي چې د کوم سره ما قران ویلو چې هغه د قران په تفسیر نه پوهیږي، دا خو ماته پته ده وغوي منله د قران په تفسیر نه پوهیږي. خدا قران به څنګه وې د دې یادول د هر څه ماته خوري. نو که زنن راولګم هو چې هغه جاهلان دي او بور خان د مزاق ته جوړ کوم د بسمر زولمي چې وخت کې مال قران ویل نه راتلو هغه ته زده کړو، الف با تا ث به څنګه د مال نه راتلو درته زده کړو. نو وس چې زه په یو مسله کې د دې استاد نه خپو هشم نو دغه به د مطلب چې شاګرد په استاد پوری خان دي شډیر شي چې شاګردان د استادانو نه تکړه شي. ډیرو اسباب د لاسه چې دغه مقام نه دي. نو په یو ځای چې کله سره د علم بیانې او هر مسله بیانې نو دوه نقصانات شي. یو زړه به مور شي، زړه به مور شي. دویمه به وخت به مبتي شي. درې مو سره کې غواړي بل ولګوا د مسلې په دې مسلو به پوه نه شي ډیری شو کنه نو به نه پوي. دا سره بل خبره کوي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عادت چې هغه د شوق په صحابه کرامو کې پیدا کو. ورته وی چې دا ویزره کسان دي بغیر د حساب بغیر د عذاب نه جنت ته بیا لړ کوړت. دا ډېر غټه خبره ده. من ګناګارو د پر دا ډېر غټه خبره ده. سوچ کې مواچی چې دا به سو کې نه چې به صحابه کرام له به سمره سوچ. فدخل منزله ويكورتنا نوت فخاض الناس في اولئك. خلکو باز شروع کو چې دا به سو کې لګي او ټول شپه خوب ولا نورت. او د دینه بعد وکړه څنګه انسان له خوب ورشي ته پته ولګي چې یا زربه بغیر د حساب او بغیر د عذاب جنت ته زیو د سوچ ته راځي چې زو بکې مو کنه به لکه څنګه چې یو شپه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د خیبر په موقع باندې چې زب سبا د اجنډا غچاله ورکومه چې الله او د الله د رسول سره مینه کوي او الله او د الله رسول دغه سره مینه کوي. د دې نه بعد بچاله خوب ورشي نه. هغه شپه صحابه کرام ټول وی خناس. بیا چې کله سحر شو عمر بن خطاب رضی الله عنه وی ما چرته مشرتیا نه د غوښتي او نه معتزله شیخ خو بدغه ورځ معتدل سخت زړه وجه دا و چې صفا گوئی چې دا سړی مین دی په الله باندې د الله پر رسول باندې او الله او د الله رسول مین دی په دې سړی باندې. هر یو د سرو چتو لګو ک پیغمبر ما وی نه ماته आवाज وکړي چې را شاغته. نو دې باره کې صحابه کرام ومنځ کې بیا بس پریو ته چې دا وګوره سوق
خو دلته ته یو فائدې ذکر کما او یو زیره چې زمونږ د زړونو به خوشاله شي. او یا زره کسان لږ نه دي لږ دي او یا زره کسان چې په دې امت کې یو خبره به صحابه کرامو ختم شو زمونږ په شان کسانو ته به سم موقع ملاو شي چې دې کې شریک شي. یو حدیث ته ناشنا روایت ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی باقي کې داري چې فاستزدت ربي فزادني وما الله ته وی چې الله زیات کړي الله زیات کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هر ځکه مونږ ته نه ویل شي خدای مونږ یو چې ډېر زینو کې مېر کړي. فاستزدت ربي فزادني وما چې الله ډېر ک الله ډېر کړو مع كل 1070,000 نو د هر زرو سره او یا زره کسان به نور دنوځي او یا زره دي او د هر زرو سره سودي او یا زره دي بیا ملک دي. چې موږ چې خپل حال ته وګورو د امت کې خو غرونه تیر شوي د ایمان او د تقوا او د علم. نو به روایت کې وسره دا راځي وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل او بيدري چونګ بالله خپل روباسي او جنت ته بیننه باسي بغیر د حساب او بغیر د عذاب او دغه حساب چاته معلوم دی الله سبحانه وتعالى. او دې سره د انسان امید پیدا شي که خبره به دې ولاړه جو یا زره کسان وړي راګرانو د هر زرو سره او یا زره خو په روایت کې دې سره راځي چې ولا کسان بيده لکه وسو زره ولا کسان شو نیو روایت او یا زره شو دم مونږ ته کم ښکاری وجه چې هغه مخکینی چې د دین هغه مشران دی هغه به د زینی ولای بیا په دې بس ولا کسانو یو روایت شته اگر که سندن به کلام شته. به دریم روایت کم یو شو د هر زرو سره او یا زره بیا وثلاث حثيات من حثيات ربي سبحان الله. او بیا الله یو کریم او مهربان بادشاہ هغه عدد نه دی خوره هغه عدد الله سبحانه وتعالى نه دی خوره او نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوره. یو حدیث کې درې چې قیامت پر ورځ کړه د پیغمبر شفاعت کی زمونږ ده به د نور پیغمبران نیکان مجاهدین علما او د چا چې د شفاعت یعنی سموقوت الله ورکه او شفاعت کی به الله وي سوک شتینو تو بو جنې الله شفاعت ټول شو به الله وي زه پاتې اوس په زړه جهنم نه خلق راو باسه هغه بیا هغه عدد بیا الله التم نه خوري جب څومره کسان زړه جهنم نه راو باسه. او کریم او مهربان بادشاہ دی د الله نه امید دی اگر کې خپل ګناهونو د چو ګورونو دا ځان د دې حقدار نه غنو خو الله سبحانه وتعالى دې موږ په دغه کسانو کې شمار کې چې هغه جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه نوځي. فخاض الناس في اولئك طول شپچ دینو صحابه کرامو پدې کې تیر کړه چې دا وسوک فلعلهم الذين فقال بعضهم بعضو بكدوي خپل مشوره کې رائے ورکې یارو فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نو کې دي چې دا هغه کسانی چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مرګرتیا کړو خودلته وشکال لازم غدا صحابه چاته وي اول خدا فائدې ده ساتي صحابي هر هغه چاته وي چې پیغمبر ویني او پاغه ایمان راوړي او هغه شان په ایمان باندې مرشي د صحابي دی. اوس کې یو کس پیغمبر ویني ایمان راوړي او بیا کافر شي ولیا بالله د صحابي دی نه د صحابي. خا یو کس ته پیغمبر ولیدو خودی سی ولیدو چې
نظری مثال کې کار نه کړون دی لکه عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه او پاک ایمان سره مړ شو ایمان پرړو ایمان سره صحابي دی کنه دی دا به صحابي شمارل کی ښا یو کس ته په پیغمبر ایمان راوړی دی داغه په زمانه کې او لیدل نه دی په دغه ایمان کې مړ شو نو د څه ویل کی مخضرم تابعین دا تابعین اوچت د صحابین لاندې دی او د تابعین اوچت چاته په مثال یاد نجاشی د حبشي غباچا هغه ایمان راوړو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې خو ملاقات یې سره نو کړو دغه په زمانه کې وو په ایمان سره مړ شو د مخضرم دی په دې په سیبه تابعی هغه چاته ویل کیږي چې د صحابي سره ملاقات شوی ایمان راوړی په الله باندې او په دغه ایمان کې مړ شوی د تابعی شو به تابعین درجی دي مشران منځنی او کشران هغه تفصیل نه زو هغه به ان شاء الله بیا په بل موقع باندې وکړو خو دې ځکه دي صحابه کرامو کې بعضو دا وی کې دي چې دا به هغه ملګری چې کوم ملګرتیا کړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره اشکال دلته دا راځي چې دې خو دې ټول ملګرتیا کړې دا کم چې نهست دې څه کنه نو مراد ته دا نه دی چې عام ملګرتیا د پیغمبر عام صحبت نه مطلب دا غوي دا وی کې دي چې دا هغه صحابه کرامي چې په هجرت کې یا د هجرت په لار کې د پیغمبر سره ملګرتیا کړې ځکه چې هغه صحابه کرام غوړه دي د ورستنونه هغه سدي غوړه په وخت کې ضرورت ډیرو دین ته او اسلام ته په وخت کې سره خرچه کې په دین او ملګرتیا کې د پیغمبر چا په کې دا وی قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا هاوی کې دي چې دا هغه خلک چې دوی په اسلام کې پیدا شوي دي او د الله سره شرک نه دی کړی مطلب هغه خلک ته وته چې کوم ورسته اسلام قبول کړي لکه صحابه کرامو کې دي چې ډیرو چې مخکې په څه باندې په شرک باندې به ورسته اسلام قبول کړي ناغو دوی چې کې دي چې دا هغه خلک چې هغه شرک سره کړي نه او په اسلام کې پیدا شي وذكروا اشیاء او ډیر خبرې ذکر کړي چا یو سوی چا بل سوی فخرج علیهم النبي صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم روت فاخبروه ندوت یا رسول الله خبر زموږ منځ کې ما روانه ده کوم چې تا کړی و چې دا ویا زره کسان سوق دي ناغوتي هم الذين لا يسترقون دې دغه کېږي هم الذين لا يسترقون دا هغه کسان دي چې د نور چا نه دمونه نه غواړي چې په ما دم واچو او دې سیونه لیکي یا دې یاد نه کې چې دوی دا هغه کسان دي چې دمونه نه مني یا دم نه چې په چا باندې نه یسترقون مطلب دې چا نه غواړي نه ولا یکتئون او نه داغ لګول څه ته وي او دې د علاج جایز دی او کنه ان شاء الله دا مسله به بیانو ولا يتطيرون او بدفالین کوي دریم صفت وعلى ربهم يتوکلون او په الله باندې توکل کوي الله ته ځان سپارلې سلور صفات کم دم نه کوي دم نه غواړي د بل چا داغ نه لګي بدفعلی نه کوي په الله باندې توکل کوي اوس مسلې تفصیل راځي هم الذين لا يسترقون غوي دم نه غواړي خا دم مثلا موږ سره تیر شوی درس کې چې دم چول سدي جایز دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په خپل ملګرو باندې دم چولې جبريل علیه السلام هم په پیغمبر باندې دم چولې پیغمبر په ځان باندې دم چولې عائشہ رضی الله عنها وی چې ما په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دم چولې صحابه کرام په یو بل باندې دمونه چولې مسله دلته دا نه چې دوی دم نه چې بلکې حدیث کې د موږ سره تیر شوی دا تفصیل به تاسو ته یادي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په تاسو کې چې څوک یو مسلمان له فائدہ ورکول شي په دم چولو کې نو فائدہ دی ولا ورکی دلته دا چې دوی غواړي نه د بل چا نه یعنی چاته دا نه وي چې په ما دم واچوا ولی ځکه چې د دوی هغه تعلق هغه د الله سره ډیر زیات مضبوط دی
نو د بل نه دم نه غواړي او دا فائدې د ساتي د بل چا نه دم غوښته ناروا ندي خو غوره هم ندي خصوصا چې دا مسله ته مخې ته چې هغه کسانو کې به څنګه نوځي چې هغه بغیر د حساب او بغیر د عذاب جنت ته نوځي بغیر د حساب بغیر د عذاب به جنت ته نوځي نه پر دا صفت لازمي دی چې ته به چانه دم نه غواړي ولې دوی دم نه غواړي متوسوي چې په الله باندې اعتماد سره ډیر زیات دی دوی مدا چې د انسان عزت النفس خپل نفس ته عزت ته خیر ساتي او درې مدا چې نه غواړي چې د تعلق د الله نه علاوه د بل چا سره جوړ شي دا صفات پکې ځکه دوی دا کار کوي اوس یو سړی دی په مجلس کې ناشته او دی وی چې زه بیماری ما په سر می درد ابل مرګری په دم واچو دا سړی په دې او یازرو کسانو کې ننوتې شي کې نشي نو د دمی چې په واچو هغه نه دی غوښتلې نو هیڅ خبره نه کته چې دی اوځي کې دا وې چې زه بیماری ما یو ملګری د باندې دم واچي نو په دې کې څه حرج نشته بل دا چې ولا یکتئون دوی چې دنو علاج هم نه کوي په دغه ور باندې زموږ خلکو د داغ لګول وي په دې باندې علاج نه کوي سلور قسمه حدیثونه راغلي د دې اکتوا په باره کې یا علاج کول په داغ لګولو سره په دې ور باندې د سلور قسمه حدیثونه دي یو قسم حدیثونه دي چې دلالت کوي په دې باندې چې کار جایز دي لکه حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته د جابر رضی الله عنه چې ابی ابن کعب رضی الله عنه د غزوه احزاب کې غزوه خندق کې په غشي باندې لګیدل او وینې ته ډیره تله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم شي کو فکواه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم په لګو دا غي بولو دین ثابت شو چې دا کار سره جایز دی دوی ماغلی چې دو قسم حدیثونه لري چې دا ثابت دي چې پیغمبر وې زو سره محبت نه کو زمانه دی خو دا علاج په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث ته د جابر رضی الله عنه به کې دا چې إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير كم علاجونه چې تاسو استعمالوي او کمی دوايانې کپدې کې په دوايي کې خيري ناغه بدی کې ده ففي شرطه محجم حجامه کې حجامه وینه چې وباسي موږ د خکر لګول وایو بدی کې شفا ده خیر ده او شربت عسل او غبین سکه د غبین شربت سکه دلته دا فائدې ذکر کما چې حدیثونه کې کوم ذکر ده غبین باس راغلي د نو سکه وسر راغلي نو ځکه دا فائدې ده ساتي چې غبین چې سکه د غینه شربت جوړ کی د ډیر اثرناکي په نسبت د دې چا سي خوري چې شربت ته جوړ کې د ډیر فائدہ مند دي په نسبت د دې چې هغه اشخوري اگر کای کې شفا او خیر شته ها دوشوي دریم او کیتن بنار او لذعه بنار دو الفاظ دي او کیتن بنار او لذعه بنار او یا داغ لګول په ور سره وما احب ان اكتوي او زين خوخوما زي نخوخو او چې پیغمبر وایي زه دا کار نه خوښوم مطلب دا نه چې دا کار حرام دی خو زمانه نه خوښ لکه د پیغمبر مخې ته یو پیر خالد بن الولید رضی الله عنه jihad لتلو په سفر باندې تلو چې راغی نو د ځان سره خادمې راوړې چې کوم بری صحرا کې نو صحابه کرام په دسترخوان کې خو دې خړوي رسول صلی الله علیه وسلم زمانه خوښ
دې زما د علاقې نه دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د مکې د مکه غریزه علاقه ده. کوم ځای کې چې غرونه هلته دانی دا په شړه کې، کوم ځای کې چې میری هلته ده. اوس دې دا مطلب پیغمبر وي زمانه دي خوښ، مطلب دا خادمه حرامه ها حلاله، ځکه چې مخامخ نه چې صحابه کرام خوري خو هغه ته سونه وي زه نه خورم. دریم قسم حدیثونه هغه دي چې په هغه کې دادي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت کړي دا هغه سړی چې هغه د علاج نه کوي، صفت یې ولکړي. اکی یو حدیث دادي صفت وشو کړه دا کسان چې جنت ته بغیر د حساب بغیر د عذاب نه مزید یو صفت دادي چې دوی علاج نه کوي په داغ لګولو سره. څلورم قسم حدیثونه هغه دي چې هغه دلالت کوي په دې باندې چې کار مکروه دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته په صحیح بخاری کې دی او په کې دی چې الشفاء فی ثلاثه، په درې خبرو کې الله شفاء چولې ده. فی شرطه محجم، په حجامه لګولو کې، په وینو ایستو کې، او شربت عسل، او غبین سکو کې، او کیت بنار، او یا په ور باندې داغ لګولو سره. وانا انهى امتي عن الكي، او زه خپل امت د دې علاج نه منکوما. او څلور قسمه دي شو دا دیو بل سره ټکراو نه خوري ولله الحمد. حاصل دا شو چې په داغ لګولو سره علاج کول جایز دي، نه کول څه دي غوړه دي. اوس کوم دا وایي چې کول حرام دي، نبی به داغه حدیث جواب کوي چې پیغمبر دغه صحابي د داغ لګولای. بل دا چې حدیث الفاظ وګورئ، بل حدیث کې څه وی شفا به کې الله چولې خو زمانه دي خوخ چې دا حرام، پیغمبر به خصفا ویل چې دا دي حرام دي. نو دا دویمه خبره ولا یکتئون، او هغوی داغ نه لګي، علاج به ورسره نه کوي. نو د دین دغه مخکینی په شان مسله شو چې لګول جایز دي، دا علاج کول جایز دي، نه کول څه دي غوړه دي. دریمه ولا یتطیرون، او بدفالی نه کوي. په عربو کې دا عادتو جاهلیت په دور کې چې هغوی به دا بدفالی ډېره کوله. که چېرته مارغه به والوتو خی طرف ته یروي خیر راتلو والی، که ګس طرف ته به والوتو شر راتلو والی، چې ته اواز به یې واورېدو، چې ته انسان به یې ولیدو، په هغه پورې به بدفالي کول، میاشتو پورې به بدفالي کول. شریعت وایي چې دا ټول کارونه څه دي دا ناروا دي. د زمون خلکو کې موږ د عادت شته، عربو کې اوس دومره نه چې څومره زمون خلکو کې دي. یو زناور आवाज ووري، سپي وغپل، قارغه आवाज ووري، ګونګي आवाज ووري، هغه سره عقیده ده دا بدفالي ده. کړي د سترګې جیوره په د خې سترګې او د جی ګس سترګې په پلاني باندې چې ده ټوخه وي که څو چې ده په ډېر یاد کې ګوري نو څو کې یادې او د خانک نه چې زرانه وړاغي ګولته خولي ملمر روان یې پینسول ټشي نو ملمر روان دي نور څه ته یاد دي تاسو ته ها تور پښو چې مخې ته تیر شو نو الله دې خیر کی چې کله چرګ به وخت بانګو کی سحر چې څوک د کور وزي جاروګي بسی وي سحر وختي بچاره قرض نور کې ګنې ټول ورځ به بیا منحوسي او به په اخري وخت کې به نور کې ها کله مړی کم کټ چې دې پدې چې د چرګ واوړې دله پاسه نو وکسان به دې کور کې مري کم ګاډي کې چې مړی وي شاغي ته به چرګ علای بل پلانکی سړی هغه اوران مخ مو سار لیدل ورشتول سپیرا بل یعنی پلانې مسافرې روان دي یری په سیدغه کې چې بیا رانش
د کوم ځوانانو چې ډډې لګولې دا به کلو نه شي دوی به چې کسه ایرې نه خبره وره به چې کسه ویشته دي چې بیا سره راښکاره نه شي. ګوره دا په کم دور کې یو منګه علم څومره الله هر ځای ته رسولی او د جهالت دې کارونو ته وګوره. بیا وی ویره دې وکړو په موږ باندې. وګوره زمونږ خبرې پورې وخندل. موږ وایو چې دا د خندا او مذاق موږ دلته نه جوړو چې موږ مذاق جوړو، حقیقت او دته دا وایو چې په دې پښتنو باندې خپه کیږي او د ځان نه غټ پښتون جوړ کړي چې ته په دې پښتنو باندې دومره مین نه څومره چې زموږ محبت ته الحمدلله. زمونږ قوم دې موږ پکيو اصلاح دا د قوم سره اصل مینه دا چې ته د الله نیغ لارې ته راواړې. دا د قوم سره محبت نه دی چې ته په جهالت او په تیرو کې پرېږدې. ته چې تو ګوره قوم پسې خبرو کړي چې پښتنو کې دا مرض نه شته پکې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغی په مکه کې قریش اوسېدو دعوت ورکړو که نه ورکړی؟ ویلی وته کنه چې ستاسو پلار نیکه په غلطه روانو ویلی وته کنه. دا غولی بخپل قوم پورې خندل یا دا غوی سپکاوی کو نه. دا خو بلکې د قوم د پاره د یو رحمت او یو عزت. نو زمونږ د قوم به اله عزتمني چې کله دوی منګولې ولګي په قرآن او حدیث باندې په دې سره قوم عزتمن کیږي. او د قوم بې عزتي دا ده چې ته قوم د الله د دین نه او د الله د کتاب نه او د پیغمبر د حدیثونو نه لرې راکاږي. دا د قوم بې عزتي ده. او دا چې کوم نظریې دي چې ما بیان کړې دا د فخر خبره او د جړه خبره. دا خو د سوچ او د غم او د فکر مقام دی چې یو سړی لا اله الا الله محمد رسول الله وی او د سپي په आवाज کې ما عقیده ده، د په سترګو پیدو سره ما عقیده ده، د په هر شي کې عقیده ده. دا څنګه عقیده شو؟ نو خیر او شر ټول د چا په لاس کې دی؟ د الله سبحانه وتعالی په لاس کې. چې الله وغواړي چې په دې پلاني کور کې به وکسان مري، ته چرګ نه چرګان نه میخ نه غوایان او هر څه سره لال کې کنه بیا به هم سکیږي، بیا به مري. او چې الله ول مرګ نه مقرر کړي که ته ډیر څه وې خو هغه نشي مړ کېږي. ته پالتو خبري مسافر پسې جارو وا بابا سیره غزا کې به نه راځي. دا رزق مسله ده. کله رزق راځي رزق نو شوی دلته نشي راځي. نو ټول خیر او شر در چا په لاس کې دی؟ د الله سبحانه وتعالى په لاس کې. بدپالي د پلاني مخ مولې دو ورس پیر تیر شو نه. د ورځ در چا مخلوق ته د الله مخلوق ته. په دې کې برکت اچول نه اچول د چا په لاس کې دي؟ د الله په لاس کې دي. د چا د مخ سره تعلق نه ساتي، نه د دې سره تعلق ساتي چې پلاني له قرض ورکړ او سحر زک، نه د دې سره تعلق ساتي چې تور پیشو مخې ته تیر وته یا تور سپې مخې ته تیرو. دې سره ده نه دې سره برکت راځي، نه دې سره سپیرواله راځي. ورځ کې برکت شتي نشتی دا مسله راځي د الله سبحانه وتعالى. نو دریم صفت په هغه کې دا دی چې هغه ولا يتطيرون، هغه بدفعلینه کوي. او دا خبر یې ساتي هغه دم نه غواړي. دم غوښته جایز دي کنه دي؟ جایز دي، خو نه غوښته غوړه دي. هغه علاج نه کوي په داغ لګولو سره. کولی سي دي جایز دي، نه کول غوړه دي. هغه بدفعلی نه کوي، کولی سي دي حرام دي، شرک. یو سړی دی بل ته وي په ما دم واچو، دا موحد دی کنه دی؟ خو په توحید کې د کمال غ درجې نه راکم شو. په کومې درجې نه؟ کمال درجې نه راکم شو. یو سړی دی دا علاج نه کوي په داغ لګولو سره، موحد دی کنه دی؟ اوچت موحد دی. وی لګو دا وی کو علاج په دې باندې موحدین نه وته نه. موحد دی خو درجه د کمال راکته شوا. یو سړی دی بدفعلی نه کوي، موحد دی بدفعلی شروع کړه، درجه د کمال راکته شو.
دغه موحد نشو به دلته بدانوي چې کمال را کم شو خدا عقیده غیر الله سره وتړلې شو سلورم صفت ده وعلى ربهم يتوکلون او غوی په الله باندې توکل کوي الله باندې ځان سپارلې کته سوچ کی نو په دې اولنی درې صفاتو کې د دې خبرې د لاسه د اولنی درې کارونه دوی نه کوي دا مې فائدې ده ساتي د بل چا نه دم نه غواړي ولی په الله باندې توکل له په داغ باندې علاج نه کوي ولی په الله باندې توکل له بدفعلی نه کوي ولی ځکه چې په الله باندې توکل له یعنی بنیادی مسله په دې ټولو کې هغه په الله باندې اعتماد یقین توکل هغه ته ځان سپارل د موحد دی توحید دی ته چې خپل توحید بد دی بس خبرې دي سری چې هغه صحیح دي چې ته توحید نه نو باسي خو د توحید د درجه د لکمي مؤلف وای مخکې سوی تحقیق التوحید توحید په صحیح معنی سره منل او په صحیح معنی سره منل دادي چې د معمولی خبرو ته هم خیال کوي مخکې به دې مسلو تفصیل ان شاء الله خرجي بس خبرې دي سری چې د عوامو کې مشهور دي پای کې شرک راتلی شي خو د عوام تی نه دي خبر ځکه ډېر زیات خیال وکړي چې چېرته ستا د توحید ګډوډ نه شي وعلى ربهم يتوکلون دلته دوه مسلې اولنۍ یو سړی زما په الله باندې توکل دی زه علاج نه کومه لکه د دینه د فایده لري چې هغوی داغ نه لګي نو زه علاج نه کوم په دوايانو سره جواب صحیح خبره ده چې د نورو حدیثونو نه علاج کول ثابت دي نو کوم سره چې علاج کې په دوايانو سره د په توحید کې کمه نه راځي او نه علاج د توکل سره ټکراو خوري دا فائدې ده ساتي توکل په دې باب کې درې قسم خلک دي دو په غلط روان دي او په صحیح دي بعض وی ته په الله باندې دې توکل کې چې اسباب بم پرې دي یعنی وسړی دی وی چې الله به مال رزق راکړي کور کې ډډه لګولې ورته اسباب جوړ مشرک وي رزق څوک ورکړي او الله ورکړي ته اسباب جوړ کړي دا په غلط دی که صحیح دی غلط ہے شریعت مونږ ته ویلي اسباب جوړ کړي شریعت ویلي دوی ماغه دي چې دا اسباب راغستې دي شریک کړي دي د الله سره والله تیر شوی دی نو که چېرته د سعودي عرب وې زنه وا نو زه به څه خورم الله ته یاد دی که ير دی ير دی که چېرته زما د دکان نه و زه خو به د لوږې نه مړ شم که چېرته زما بچي نه وې زما پلانې او دا ذکر کوي لمن د دې خلکو زیاتې وکړو اسباب یې راواخیستو د الله سره شریک دریم قسم خلک چې هغه په حق دی ولله الحمد هغه دي وی چې په الله باندې به ځان سپاري اسباب به جوړې عقیده به دا ساتي چې د اسباب جوړون کې هم الله دی نو خبره ټول الله ته واپس شو مثال یو سړی دی وی زما په الله باندې توکل لري چې الله مال رزق راکړي مال الله ته ځان سپارلی بیا د مزدوري شروع کړ یو دکانې کولاو کو وی رزق می ګټه چاو ته وی چې بلوس خو دی وی چې مزه سپارلی الله ته په الله باندې نن ته دکان کولاو نو چې ستاسو توکل جواب د دکان کولا وهل د دې لار اسانول دام الله کړی دی نو خبر به ټول الله ته واپس شو نو موږ اسباب منو خو اسباب د الله سره نه شریک کو او دا وایو کدا سبب کم چې الله جوړ کړو دا ختم شو بل به الله جوړ کړي او نه دا غو پشان یو چې توکل ک په الله باندې او اسبابونه بالکل لا سواخله لکه څنګه چې صوفیو دا مذهب دی صوفیه مذهب ولداوی او اسباب به بالکل نه یادي او دا بغلط دي ها مخکې به د دې حدیث کې ما مسله دا بیانول چې دوايي او علاج کول څه دي جایز دي لکه حدیث کې درځي چې ابو دردار دا روایت ته په سنن ابي داود کې دي ان الله انزل الداء والدواء الله دنیا ته بیماری مرکوز کړی ده علاج مرکوز کړی ده وجعل لكل داء دواء
او د هر بیماری د پاره علاج دی فتداو نو د الله بندگانو علاج کوي ولا تداو بالحرام خو په حرام به نه کوي یو حدیث کې دی اسامه بن شریک رضی الله عنه روایت ته چې باندې چین رالو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس وی رسول الله علاج وکاو کنه او ته تداو علاج کوي دا جایز دی الله چې هر بیماری دنیا ته راکوزه کړی ده الا وضع له شفاء الله ول علاج مرکوز کړی ده الا داء واحد مگر یو بیماری چې راغی علاج نشته قالوا يا رسول الله وما هو يا رسول الله کوم بیماری ده الحرم بډاوالي علاج نشته بډاوالي علاج نشته دا خبره مې دی پوری کوله چې علاج کول د توکل سره تکراو نخري ولله الحمد فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه عكاشة پاسه دا مشهور صحابي دی او د رسول صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې شریک شه او د بدر په غزا کې هم شریک شه او واقعا ان شاء الله سیرت کی تفصیلا بیان کو په دې منځ کې د توره ماته شی و نبی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو لرګي ورکو د مرګ پورې به د باغی باندې jihad کو د توري په ځای به استعمالای او ډیر ناشنا انسانو چې پاسې دوی یا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم الله تو چې ما پکې شمار کی فقال انت منهم تخو بکی ثم قام رجل آخر بيبل كسر باسدو يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم الله ويا يا الدعاء ولا الله بك امام شماركي قال سبقك بها عكاشة دنا مخكش تا حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی او امام مسلم رحمه الله راوړی ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دویم کس لپاره دعا نه غوښته وجه دا اصل وجه ګوره دغه نه و چې عکاشه مخکې شو دا خو حقیقت ته چې عکاشه څه شو مخکې شو خو آیا د عکاشه د مخکې کېدو سره د حساب پوره شو دا خو دلته نه دی ویل چې حساب پوره شو د پیغمبر هغه اوچت اخلاق ته د فائدہ به ته بیانو کله کله به داسې اشارات او کنایات وکړي چې سړي به بل معنی واغسته خو سړی به خپم نکو دې کوز د دویم کس نه خپه کوي نو څه وته وي عکاشه مخکې شو دا خو دې چې عکاشه مخکې شو خو دې سړي د پرولي دعا نه غواړي وجه درې چې پیغمبر نه غواړي چې د دروازه کولو شي به هر یو ورځ چې زمانه پر دعا غواړي زه به کیم شم مؤلف رحمه الله فيه مسائل وی بدی باب کې ډیر مسائل دي دا مسائل به ذکر کو درس په ختم کو هغه ولني دوا آیتونه او دا حدیث وی بدی کې ډیر مسائل دي دا اکثر مسائل ماته استمخ کې بیان کړي الاولى معرفه مراتب الناس في التوحيد د دې خبرې پیژندل چې ټول خلک په توحید کې یو شان نه دي بلکې مرتبه دي دویمه ما معنى تحقیقه تحقیق التوحید ستوي ودا په دې باب کې پته ولګي تاسو پته ولګي کنه درېمه مسله ثناؤه سبحانه على ابراهيم بكونه لم يكن من المشركين ودا الله اغه ثناء او صفت په بار د ابراهيم عليه السلام کې وجه دا وجه غب مشرکانو کې نو سلورمه مسله ثناؤه على سادات الاولياء بسلامتهم من الشرك الله ودا مؤمنان صفتکو داغه مؤمنانو چې هغه د اولیاء الله مشران دي وجد صفت دا او چې هغه د شرک نه پاک دي الخامسه بنظم مسله به داوا كون ترك الرقيه والكي من تحقيق التوحيد وي دخل کو دمونه غوخته او علاج کول په داغ لګولو سره د دې پرې خوده د توحید تحقیق د توحید خالص دی شپږمه مسله كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل واذا دري صفات چې په دې حدیث کې ذکر شوی دي چې هغه دمونه نه غواړي د بلنه هغه علاج نه کوي بداغ لګولو سره او هغه بدفعلی نه کوي وی اصل وجه په دې کې درې چې دوی په الله باندې توکل کړي وما مسله عمق علم الصحابه بمعرفتهم انهم لم ينالوا ذلك الا بعمل واذا صحابه کرامو دې علم ته وګوره څومره جوړ علم
چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې 1000 کسان به بغیر د حساب او بغیر د عذاب جنت ته ننوځي، نو خپل منځ کې باسه شروع کړه چې دا به کم خلک چې دومره اوچت عمل به کړی، نو هغه دا معلومه کړه چې جنت ته انسان په عمل سره ننوځي. و اتم مساله حرصهم على الخير، د دینه دا واضح شو چې صحابه کرام د خیر د پر څومره یې رسناکو چې ټول شپه ناسو په دې مسله کې باسو بحث کوله. نهم مساله فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، دا امت غره ده د کمیت په لحاظ سره، یعنی عدد هم ډیر دی، د صفاتو لحاظ سره، د کیفیتو په لحاظ سره دا د ټولو نسه دی غره امت. چې دا مسله د کم ځای ثابته شو چې دا امت ډیر دی. یعنی دوی مدله چې کوم ولیدا هغه د موسی علی السلام د قوم نم ډیر و او دغه د امتیو نم ډیر و، ورته ویل شو دا ستا امت په کیفیت کې غره دی. یعنی دومره غره امت ته دومره مضبوط توحید دی چې د چانه دمونه نه غواړي، په داغ باندې داغ لګولو سره علاج نه کوي، بدفالیانی نه کوي. العاشره لسم مساله فضيلة اصحاب موسى عليه السلام، د دینه د ثابت شو چې د موسی علیه السلام امتیانو غوړه خلق دي. یو لسم مساله عرض الامم عليه الصلاه والسلام، دا ثابت شو چې الله د امتونه خولي او چاته پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دولسم مساله ان كل امه تحشر وحدها مع نبيها، هر امت به د قیامت پرز د خپل پیغمبر سره راځي. دیارلسمه مسله قله من استجاب الانبیاء، لک خلق دي چې پیغمبرانو خبره منلې ده. سوالسمه مسله ان من لم يجيبه احد ياتي وحده، کله دې پیغمبر خبره چا منلې نه نو دې به د قیامت پرز به یوازي راځي. بلسمه مسله ثمره هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثره وعدم الزهد في القله، وې د علم دا فائدہ روزي چې کله انسان صحیح علم وکي چې په ډیر علم باندې دوک کېږي او لکته په سپک نظر نه ګوري. دا ډیره فائدہ مله مسله ده. ډیر علم باندې با نه دوک کېږي او لکته په سپک نظر نه ګوري. و د سینې چې ته دا وایي چې منګه شروحات شروع کړی د پلاني کتاب او پلاني او زسو کې دقه د زسو کې د بری تبو برباد کی. بل مسله کچرته یو مسله د ودی زده کړو بس پک نظر ته مګوره علم دې زده خو دې کو کنه. شپارسمه مسله الرخصه في الرقيه من العين والحمى، یو سړی د نظر کړی شو او یا سشي وټکو ولا ورکو نو دې دم اچولې شي کني اچولې شي. ولا سمه مسله عمق علم السلف، السلف الصالحين ويسمى جوهر علم وغدنا ثابت شو. واذا كم زنا وسعيد بن جبير تشوي قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن كذا وكذا. حسين متيو حديثوي وما خدا وريدله سعيد بن جبير ته ډېر خدي کړي چې بده د عمل کړي خو ما دا وريدله څومره جوهر علم ودا کوي بدوي. فعلم ان الحديث الاول لا يخالف الثاني، ودا د ساته چې اولنی حدیث د دویم خلاف نه دی. اولنی حدیث ته چا دی؟ حسین چې بیان کو. دویم حدیث د سعید بن جبیر چې بیان دوړو کې ټکراو شتي نه. حسین خداونی چې ما د چانه دم غختل دي سی وی ما دم اچولې دي سشیره ل ټکرا کړو نو ما دم اچولې هغه ته بل حدیث بیان کو. نو دوړو حدیثونو کې ټکراو شتي نشتی بکې. اتلسمه مسله بعد السلف عن مدح الانسان بما ليس فيه، وی سلف الصالحین دا خبره نه خوخې د دین مشران چې څوک صفاتو کې په دې خبرې سره چې دا پاغه کې نه بلکې ډېر ساته چې هغه خدام نه خوخې چې څوک صفاتو کې پاغه خبرو سره کم چې پکې دم نه خوخې وي. نو لسمه مسله قوله انت منهم علم من اعلام النبوه، پیغمبر چې عکاشه رضی الله عنه وی چې ته په دغه او یازرو کوي ایا او یازرو کوي نو دا د پیغمبر د نبوت یو دلیل لې ځکه چې دا خو غته وحی شوی و. شلمه مسله فضيلة عكاشه، وې د عکاشه رضی الله عنه فضیلت ثابت شو چې په دنیا کې پته ولګی دا چې د جنت ته ننوځي بغیر د حساب نه او بغیر د عذاب. یوشتمه مسله استعمال المعارض، کنایات او اشاره استعمالول جایز دي. لکه پیغمبر صفا ونی دی دویم انسان ته چې زه سنیشم اوس دعاګانې نشم وخت ځکه چې به د دروازه کولوي خلک ټول لږی خو سه وته وي
عکاشه مخکې شو. سبحان الله څومره هوښیار انسان او څومره حکمت ولري. عکاشه مخکې شو، عکاشه مخکې شو. ذهن ته دا خبره تم پریږدي چې عکاشه مخکې شو مطلب یعنی خلک څه شو پوره شو، خو مطلب دا نه دی. دویشتمه مسله حسن خلقه صلی الله علیه وسلم. د رسول صلی الله علیه وسلم هغه اوچت اخلاق ته ثابت شو چې دې کس ته دا ونی چې کینا تاسو خو ته ګپ جوړ کو ډیر هغه وستر روان بیا بل روان نه خو پاره مې وته وی عکاشه ستانه مخکې شو. د دې سره دا بابم ختم شو، دا درسم ختم شو. ان شاء الله پر روان درس کې به باب الخوف من الشرك، د شرک نه یره کول او شرک ست وی او اقسام سری، دا به ان شاء الله پر روان درسونو کې بیانو. الله سبحانه وتعالى دې د دې توحید بیانولو دا ورېدو د لاس دی الله په مونږ ټول باندې خپل خاص رحم وکړي. او څنګه چې الله سبحانه وتعالى مونږ دلته جمع کړي یو دغه شان دی الله مونږه او کوم ملګری چې دا پروګرام اوري او څوک چې یې الله دې مونږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یوځي او الله سبحانه وتعالى دې مونږ هم باغ مؤمنانو کې شمار کې چې هغه به جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه نوځي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.